الله خلق ولی وجنې د حضرت موسی علیه السلام له الله تعالی څخه سوال. ګرانو ملګرو، یو وار حضرت موسی علیه السلام له الله تعالی نه وپوښتل چې ته یو وار څوک پیدا کړې او بیا یې بیرته ووژنې، په دې کې ستا حکمت څه دی؟ په جواب کې الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته حکم ورکړ چې د غنمو فصل وکره. حضرت موسی علیه السلام همداسې وکړل. کله چې د غنمو فصل پوخ شو یعنی ورسېده، نو الله تعالی ورته د فصل کټ کولو حکم وکړ او بیا یې له حضرت موسی علیه السلام څخه وپوښتل چې تاسو خپله فصل وکرول او بیا دې په خپله هغه کټ کړ. حضرت موسی علیه السلام عرض وکړ چې د غنمو په پخېدا سره هغه له پروړې څخه بیلول ضروري ده او همدا د قدرت تقاضا ده. الله تعالی ترې وپوښتل چې دا عقل تا ته چا درکړی او له کومه دې حاصل کړی؟ حضرت موسی علیه السلام وفرمایل اے الله تعالی دا عقل ما ته تا راکړی دی. الله تعالی وفرمایل اے موسی نو دا عقل او فکر به له ما سره نه وي. د انسانانو دوه قسمه روحونه دي چې یو پاک او بل ناپاک. ټول انساني جسمونه یو شانته دي، په کوم کې پاک روح ده خو په کوم کې ناپاک. هغه روحونه هم له یو بل نه بیلول ضروري ده، لکه څنګه چې غنم له پروړې او خاشو بیلول ضروري ده، همداسې پاک روحونه هم له ناپاکو روحونو بیلول ضروري دي، لکه څنګه چې غنم له پروړې او خاشو بیلول. ترڅو نیک روحونه جنت ته لاړ شي او بد روحونه دوزخ ته لاړ شي. دا مې د انسان د وژلو جواب دی او د پیدا کولو جواب یې دا ده چې زما لوی بیان شي. په حدیث قدسی کې راغلی چې الله تعالی فرمایي چې زه یو پټه خزانه وم، ما غوښتل چې زه وپېژندل شم، نو ځکه ما مخلوقات پیدا کړل. مخلوقات د الله تعالی د قدرت عکاسي کوي. نو ملګرو، زموږ او ستاسې جسم کې کومه روح چې ده باید چې ساتنه یې وکړو او د بدو اعمالو پر ځای په نیک اعمالو خپله روح تازه کړو. الله پاک دې موږ او تاسو ته د نیک اعمالو توفیق راکړي، آمین. تر راتلونکي ویډیو موږ ته اجازت راکړئ. د الله پامان.